السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو دا وغزه حضرت یوسف د پیښور اشنغرۍ تاڼې مخې ته ولاړ یم. دلته کې د تحریک انصاف په سلګونو کارکنان راټول شوي دي او نن چې کوم د دې د جیل ډکولو تحریک آغاز دی هغه د پیښور نه کوي. دا کارکنان دلته کې راټول شوي او د دې وینا ده چې دوی دلته کې د ګرفتارو ورکولو دپاره راټول شوي دي. د دې نه پوښتنه کوو چې د جیلونو ډکولو سره به د دې ملک په ښېګړه باندې څه راشي او د دې مقاصد څه دي. د دې نه تاسو چې دلته کې راټول شوي یئ ملګري بلا شی دي وینو موږ ستاسو بنیادي مطالبه څه ده او چې جیلونو ته لاړ شي د دې سره به ستاسو څه ګټه وشي او د دې ملک به څه ګټه وشي؟ ډېره شکریه بھائی جان. فرسٹ اف آل خبره دا دی چې دا زمونږ قائد تحریک برو جیل کم و عمران خان صاحب آرډر و بیا هغې نه پس زمونږ کم ضلعي مشر دی پرویز خټک صاحب زمونږ خپل هم تعلق نوشهره نه ده او زمونږ ټول کم کمیونټي دې ټایم مخامخ ولاړ دي. دا ټول مونږ مینارټي کمیونټي نه ساتو او زمونږ مشر پرویز خټک صاحب باقاعده طور ته باندې مونږ ته دا اعلان کړی دی چې نن مونږ دلته ځان ورسو او خپل ګرفتاریانې ورکو. د دې مقصد دا دی چې سر څنګه تاسو ته پته ده چې دا پرویز خټک صاحب په خپله باندې اول رانه اول هغه زمونږ لیډر دی ټیک شو اول هغه ګرفتاري ورکړي هغې نه پس مونږ هغې سره ولاړو شانه بشانه. د دې مقصد دا دی سرجي کې تاسو وګورئ چې مونږ ولې جیل برو تحریک مونږ آغاز کړی دی. د دې مقصد دا دی چې وګورئ دا امپورټډ حکومت مونږ باندې څونه ظلمانه مهنګاهي کړی دی چې یو عام غریب کس دی هغې نه اوړه توړه پوړې نشي اغوښتې. نو زموږ مقصد دا دی چې مونږ دا ویلو شو چې مونږ عمران خان سپایانو پرویز خټک سپایانو نو مونږ هر یو ګرفتاري لپاره تیار یو. خجي تاسو د دې وړو خبره وکړه نن اوسه پورې خو دلته د تحریک انصاف حکومت او د تحریک انصاف په دې حکومت کې لکه موږ ولیدل چې 3000 پورې قیمت ورسېدلو. د پی ټی آی حکومت د دې وړو قیمتونو راکمولو لپاره دلته څه اقدامات داسې چل دی چې کله پورې دلته پی ټی آی حکومتونو اوړه دونه بندش نو دونه شارټیج نو د دې خاص کم ذمہ دار دی هغه وفاق حکومت دی. هغه موږ ته بیخي کم دی خیبر پختونخوا ګورنمنټ ته بیخي بچت نه ورکړي بیخي پیسې دې په وجه هغه دا کے پی ګورنمنټ بدنامولو لپاره د اوړه سازش کړی. تاسو به نن ګرفتاري ورکوئ؟ الحمدلله موږ ته چې خپل مرکزي کپتان دی کوزنګ صوبایي کپتان دی هغه مرکزي چیرمن عمران خان دی او کوزنګ صوبایي کپتان پرویز خټک دی. موږ ته یو اشاره د موږ لپاره کافي ده. دا خو لا جیل بر چې څه حکم موږ ته کوي موږ الحمدلله تیار یو او زمونږ ټول نوښار الحمدلله زموږ تعلق نوښار سره پرویز خان خټک صاحب سره دی. ټول نوښار چې کوم دی راغلی دی دیزي کې په خپله او چې څه حکم موږ ته خپل صوبایي کپتان کوي الحمدلله من او غنی سره تیار یو. پرویز خټک صاحب په خپله باندې ګرفتاري اول ولې نه ورکوي؟ خو دلته نه ښکاري تاسو یې لکه دا خبره ده. نه داسې کار نه پرویز خان هم را روان دی. دا خبرې نشته. پرویز خان لومبنی پرویز خان ګرفتار را روان دی. د هغه سپیان هم را روان دي. د هغه مریدان هم را روان دي او ټول الحمدلله هغه سره دي. ستاسو مطالبه څه ده؟ تاسو ولې زمونږ امپورټډ حکومت نه منو چې په کوم داره باندې دی موږ حکومت نشته غریب یو غربه هغه ذلیل او رسوا کو هغه که د هر یو شکل کې که هغه د ډیزلو د پېټرولو دارنګې د وړو دارنګې د چینو دارنګې هر که د سبزه دکان ته ځي ذلیل دی که د کراني دکان ته ځي ذلیل دی که دا چې پېټرول پمپ ته ځي ذلیل دی. په پاکستان کې چې په کوم نوم باندې دی چې کوم دی سازش کړی او دی حکومت نشته نو نن خو ته په خپله میډیا والا تا ته هر څه معلوم دي چې دی څه کړي دي او دین به دین دا حکومت پاکستان کوم طرف ته روان دی. زمونږ نه وروسته دا چې ملکونه چې کوم دي 70 سال په دین باندې قابض وو 70 سال نه چې کوم دی نو زمونږ کوم خواته لاړو او موږ نه وروسته چې کومه دا چې بنګلادیش په شانتي یا رنګې د چین په شانتي دارنګې نور ملکونه یاره موږ ځدې خو پړوسي ملک افغانستان ته وګورئ هغه چې کوم دی نو په کوم سطح باندې نن سبا روان دي. چې اوس تاسو صوبایي حکومت په دې کې ارزاني وه؟ یاره الحمدلله دا اوس او د 10 میاشتو د یو کال مخکې موازنه وکړه که نه د یو کال مخکې موږ په کرونا کې پاکستان چلولی د الله په فضل موږ په کرونا کې چې ټوله دنیا چې کومه ده د ګرانۍ په لپیټ کې راغلې وه ټوله دنیا هغه چې کوم دی نو د کرونې په یو دغه کې راغلی او په دوران کې خان صاحب چې کوم دی نو زبردست طریقې سره خپل حکومت چلولی او په هغې کرونا کې مواد دونه ذلیل او خوره شوي نو لکه څنګه چې اوس په دې ازاده کې او هیڅ آفتونه نشته صرف آفت او بیماري هغه نواز شریف او شهباز شریف او زرداري همدغه امپورټډ حکومت دی. دا ټول نه لومبنی چې کوم دی دا چې کوم دی دا کینسر دی کینسر دا به د دې پاکستان نه ورکې لکه څنګه بس دغه تاسو چې جیلونو ته لاړ شئ دې سره به څه بدلون به ورسره څه راشي؟ یاره داسې کار دی ګوره موږ خو ما تا ته مخکې نه وي چې موږ ته خپل قایدین او موږ ته چې کوم خپل دنګ مشران څه حکم کوي موږ یې ته تیار یو. بس من او ان سره تیار یو ټیک شو. او الله دې د پاکستان حامد او مددګار شي دا دعا کوو
الله دې په پاکستان باندې هغه سړی راولي چې کوم په پاکستان او په اسلام باندې خوږېږي. تاسو پی ټی آی والے حاجی تاسو به نن ګرفتاری ورکوئ ګرفتاری به ورکوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو شکریا ادا کوو تاسو موږ له دومره ټیم راکړو. د هغې نه بعد موږ چې نن راغلي وو د خپل علاقې نه د نوښار نه د پرویز خان په قیادت کې موږ سره پرویز خان موجود دی، راسره ابراهیم خټک صاحب دی، اسماعیل خټک صاحب دی. د پرویز خان چې څومره بچي دي ډاکټر عمران خټک صاحب دی هغې دي. موږ نن راغلي یو په دې میشن باندې وو چې نن به انشاءالله موږ ګرفتاری ورکوو د دې امپورټډ حکومت چې کوم ظلم دی کوم زیاتې دی ځکه چې زموږ څومره مشران دي هغې باندې د دروغو کیسونه جوړوي. دغه کیسونه په دغه کې چې د هغې د ارمان موږ پوره کوو چېرته دوی به څومره ګرفتاری کوي د هغې په وجه باندې موږ نن راغلي یو. لکه تاسو د پاکستان د یو عام وګړي په تور راته ووایي د تحریک انصاف ممبر خو ته یې چې ته جیل ته لاړ شې نو دې سره به ستا کور والا ته څه فایده وشي دې ملک ته به څه فایده وشي؟ خبره داسې ده چې دې وخت موږ صرف د خپل ځان سوچ نه کوو د خپل کور سوچ نه کوو موږ د قوم سوچ کوو د کلي سوچ کوو د علاقې سوچ کوو د دې ملک سوچ کوو. د هغې د خاطره موږ د خپلې ګرفتارۍ ورکوو. زه وایم چې تاسو لکه ګرفتاری ورشي دې سره به څه چینج به څه راشي؟ چینج به دا راشي د پاکستان مستقبل په هر یو ماشوم کې نن سبا په غټ کې په مشرانو کې په بوډاګانو کې شعور راغو. هغې ته پته لګ چې د ظلم خلاف چې ته ودرېږي نو تا ته به ازادي میلو شي تا ته به خپل حق میلو شي. نو موږ خپل حق دپاره د خپلو بچو د خپل مستقبل دپاره روان نسل دپاره د خپلې قربانۍ ورکوو. ښه جي لکه چې تاسو جیل ته لاړ شئ نو دې سره به تاسو ته حق میلاو شي. څه حق به درته میلاو شي؟ یاره حق به دا میلو شي چې جیل ته موږ د دې وجې ځو چې دوی ګرفتارۍ هسې څه کوي ځکه موږ د قانون بالادستي غواړو چې قانون راشي قانون چې کم کار دی هغې باندې هغې خپل وجه د دې دپاره خو تاسو کار هله کولی شئ چې تاسو دلته کې په میدان کې موجود یې چې تاسو یو طرف ته شئ نو بیا خو تاسو میدان پرېږدئ جیلونو ته به لاړ شئ. نو خبره دا ده چې موږ ټول میدان نه پرېږدو د هغه خبره قرباني ورکول دي. موږ خپل قرباني ورکوو که جاني وي که مالي وي د خپل ملک دپاره ورکوو د قوم دپاره ورکوو. اف آی آر له ځانه کوي ځان اف آی آر چې کوي نو بس هغې نه مخکې ګرفتاري دې لپاره ځکه ورکوو چې اف آی آر کوي نو موږ به له مخکې ګرفتاري ورکوو که نه دا موږ دې لپاره دا مجاهدار څه کوو چې اف آی آر یې دروغ کوي. ګورئ لکه تاسو خو د هغې سیاسي مخالفین یې هغې خو غواړي چې تاسو ګرفتار کړي نو تاسو خو ورته په خپله میدان موږ د په خپله میدان نه پرېږدو په خپله میدان له غاړه اډو تاسو ګرفتاریان کوئ موږ جیلونه نه یېرېږو موږ وله مخکې نه ورځو تاسو به لا ګرفتار دغه کوئ اف آی آر به کوئ او موږ اف آی آر نه به مخکې جیلونو ته تللو موږ وله دا دغه میسج ورکوو امپورټ ګول او په صوبه کې زر دادره پنجاب کې پی کې زر دادره الیکشن غواړو لبې دین کې دنه الیکشن غواړو. تاسو لکه راوتلي د خپل جماعت دپاره د خپل تحریک انصاف دپاره لګیایي خلکونو په سلګونو په شمېر کې ستاسو کارکنان راوتي ښه خبره ده خو ستاسو مشر عمران خان هغوی به کله ګرفتاري ورکړي؟ عمران خان به ګرفتاري چې څنګه هغه حکم وکړي په خپله به ګرفتاري زر درته وکړي هغه ګرفتارۍ نه نو جیل ته هغه ولا دغه ته ځي عدالت ته نه ګرفتارۍ ابوی مولا عدالت ته لاړو ګرفتارۍ نه کو بیا ولا ټیم ورک. د مخکې ورځو کې د هغه د ګرفتارۍ اندېښنه وه نو بیا پی ټي آی والا په فیسبوک باندې وویل چې یاره ټول ورسېږئ زمان پارک ته. دا د هغې مینې مسله وه هغه سره خلکو مینه ده نو مینې په وجه لاړه د عوام په وجه یې ګرفتاري ورکوله او عوامو ورله په دې وجه ګرفتاري ورکوله و دې څنګه مینې مسله ده دا له خلکو سره د مینې نه راوتو دا نه چې دې ګرفتاري ورنکي دا خلکو سره مینه کوله چې عمران خان ولاړ نواز شریف چې جیل ته تلو لس کسان ورسره نو ولاړ او د سره ټول پاکستان ټوله دنیا ورسره ولاړه وه. شک نشته دی خلک خو تاسو سره ډېر زیات ولاړ دي خو لکه چې تاسو جیلونو ته لاړ شئ نو میدان به صفا پاتې شي نه به پاتې کېږي. څنګه چې تاسو وایئ چې امپورټډ حکومت نه منو نو تاسو خو دغه حکومت ته لاره هواروئ لګئ خالي ورته مشران به مونږ به لاړ شو زمونږ نه وروسته بچي زمونږ شته ای به میدان ته راوځي او مونږ به د میدان نه پرېږدو مونږ د هغې د اف آی آرو د لاسه ورځو چې اف آی آر یې کوي چې موږ ورته مخکې نه وجازر یو لبیک په دې وجه باندې. صحیح ده نو دا خو یو قسم لکه هغه ظلم ته ځان په خپله باندې سملول دي قانون د ځان په خپله سملول دي بالکل ستا خبره صحیح ده خو موږ به د دې د وجې ورسره ګرفتاري ورکوو چې هغې له دروغو اف آی آر یې کوي لکه څنګه چې اوس هغه ټولې لګیا دي استعفاګانې ورکوي چې موږ ته وایي چې د باندې دا کیس وکړه د باندې دا کیس وکړه د باندې دا کیس وکړه نن سبا عمران خان بچې هوښیار کو مخکې به جرنیل جوړېدو چا ته به پته نه لګېده چې د پاکستان جرنیل جوړ شو ماشوم ته پته لکه پته نه راوته اوس ماشوم ته په پاکستان جرنیل جوړېږي او په کومه سطحه جوړېږي خلکو ته دا پته لګي عمران خان دا یو کار خلکو کې شعور راوستو ستاسو چې دا پرویز خټک صاحب وایي چې دا ټول وایي چې موږ د پرویز خټک صاحب په وینا باندې راغلي یو ګرفتارۍ لپاره خو پرویز خټک صاحب په خپله باندې نشته د دې څه وجه ده؟ ولې نشته دی هغه موږ دپاره مخکې ولاړ دی که نه زموږ بیک سپورټ کوي که نه هغه موږ سره دی چې موږ خو په میدان نه په میدان باندې دی که نه هغه په غټ میدان باندې راځي که نه
هغه په غټ میدان راځي چې غټه خبر راشي هغه بیا موږ خو سره وروسته نه دی. نه نو په کار نه ده چې ستاسو قیادت لومبی چې دی ستاسو چې کوم هغې چې په خو سالار مخکې دی دي، هغې مخکې ستاسو دي. نه مخکې شي او هغه تاسو مخکې دي، هغه موږ نه ورپسې مخکې ستاسو دي. سره خپل مشر نشته دی نو بیا څنګه دا خو ولې نشته اوس قافله به مشر بي ټي آی خو دا خاصیت دی چې مشر کشر ختم دی، هر سړی مشر دی د خپلې فیصلې خپله ذمہوار دی. جی هر یو پارټۍ کې یو مشر او هغې فیصلې کوي او بیا ورپسې کارکنانو مغه رنګي خو د دې مطلب دا نه دی چې او په خپل طرف ته یو کارکون به چې دی دا خو د پارټۍ هغه دی که نه د دې پارټۍ خو دا زموږ مشران چې کوم دی موږ ټول یو په یو خبره په یو لین ولاړ یو چې څه د پر عمران خان نه پارټۍ نه څه فیصله راځي موږ ټول ورسره موږ خپله پارټي سپورټ کوو. دې زموږ مشر صاحب حاجي کاکا جی تاسو به څه وایئ تاسو نن ګرفتاري ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم. ته چې کوم تپوس کول غواړې که نه او کوم شی راویستل غواړي چې تاسو ګرفتاري ولې ورکوئ ستا دا سوال دی. جی بالکل جرنالیزم دې کړی دی. او ها د تاریخ وروسته به لږ لاړ شو. خان عبدالغفار خان بابا د عدم تشدد یو فلسفه وه. هغه په بل تشدد نه کولو بلکې ځان دا یو مهم هغه کړی جیل برو تحریک. ما 30 سال هغه کې تېر کړي خو چونکې عمران خان هم په عدم تشدد روان دی هغه سلسلې په وجه باندې موږ د عمران خان سره ده کوو چې هغه د خان عبدالغفار خان بابا فلسفه ختمه شو هغه یې ولته ودروله. موږ دا د عدم تشدد هغه یو تسلسل دی چې را روان دی چې په خپله ورکر چې دي یا د پارټۍ خلک چې دي شاه خان بابا خو خپل سیاسي مخالفین نو نیولي عمران خان صاحب خو نیوله نه جی هغه ان رول خو راغلی نو که نه هغه په رول کې نو راغلی رولینګ په دغه کې نو هغه یو دغه عدم تشدد دپاره مونږ په بل تشدد نه کوو خپل ځان پیش کوو او د قوم د دنیا ته دا ښو چې یو دغه قوم دی هغه یې ځان پیش کوي جیل ته ورکوي د خپلو حقوقو دپاره دنیا ته مونږ دا ښو دلته مونږ ته پته زموږ څوک اواز نه اوري خو بین الاقوامي ادارې به په دی باندې خامخا پریشر راوړي چې دا خلک راغلي دي د دی ته خپل حق ورکوي دی سره الیکشن وکوي د الیکشن اعلان وکوي زموږ غټ بدله دا ده چې عمران خان سره د الیکشن وشي عوام به احتساب وکړي که فیل شو خو فیل به یو که پاس شو هغه له به حکومت چینج شي دې دپاره روتیو نو په دې وجه باندې مونږ صوباړي نه دي رشتي بلکې مونږ ځان دغه کوو جیل ته ورکوو او مونږ دنیا ته ښو زمونږ دې دغه سرڅکاني چې دلته زموږ اواز څوک نه اوري بس ډېر سال مونږ دا خبره کوو. جی بل سوال بنیادی مقصد خود دې بالکل واضح دی چې په ملک کې کم د آئینی خلاف ورزیانې را روانې دي کم چې د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزیانې دي کم چې د آئین نه انحراف روان دی د الیکشن نه د تیښتې خبرې دي او کم چې د دروغ ایف آی آر کټ کیږي خلک ډراوي دمکاوي د هغې خلاف نن پاکستانی قوم دا فیصله ده چې نه مونږ جیلونو نه یریږو نه مونږ د دې نورو هتکندو نه یریږو او نه به ملک چې کم دی د آئین خلاف چلیږي د هغې دپاره مونږ نن راوتي او پرامن طریقې سره به خپل احتجاج ریکارډ کوو او جیل برو تحریک مقصد دا دی چې کدی د دروغ ایف آی آر کوي او خلک یری د هغې نه پاکستانی قوم نه یری. خان صاحب په خپله باندې به کله ګرفتاري ورکوي خان صاحب به ګرفتارېدو ته نه پرېږدي نو په کار خو ده چې لکه کارکون نه مخکې چې داسې په سالار لاړ شي چې هغه ترې متحرک شي او بالکل واضح پیغام دا دی چې عمران خان زمونږ ریډ لاین دی هغې ګرفتارېدو ته به مونږ نه پرېږدو. نو هغې خو د تحریک اعلان په خپله کړی دی حکومت نه دی په خپله یې کړی دی مونږ د هغه سپایان یو که د وحدت درنو کتونکو تاسو د پی ټي آی دغه کارکنانو خبرې واورئ د دې وینا چې د دې بنیادي مطالبه چې ده هغه په 90 ورځو کې دننه د الیکشن کمیشن نه د انتخاباتو د الیکشن کمیشن دی زر تر زره په ملک د انتخاباتو اعلان وکړي دغه یوه آئیني تقاضا ده. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف وحدت نیوز پېښور.